راشه خمار میکا د غاړې هار میکا راشه خمار میکا د غاړې هار میکا غم نه کنار میکا د مینې یار میکا د خپل خواهش په ښکلاګانو مې نشکا ما د خپل ځان په تماشه کا لیلو لیلو ما د خپل ځان په تماشه کا الا ما د خپل ځان په تماشه کا لیلو لیلو ما د خپل ځان په تماشه کا سلمانو دا غډمه خبرې په هر ځای کې کیږي او ته خبر نه ما تر پتی لګولو ضرورت نشته زه خو ستاسو د عزت لپاره پاک کوم یعنی زما او د سلمان خو د ښځې خاوند اړو نشته نو بیا یې پروا ده څه خبرې وساتم پروا به ولې نه کې چا چې زموږ د کور سکون تباه کړې ته به د هغې د کور سکون تباه کړې نو بیا ټیک ده ته چې څه وې نو هماغه شان خو چې اول زه هغه دمه ووینم چې هغه دې څه شي वालेकुम सलाम। कशरी बीबी होती है। कशरी बीबी
सो कशर बीबी دا جی د کشر نواب سلمان خان ښځه ده. ها تشا زلزم ها ښه ده جی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه به هم تا سره لاړه شم. نه نه ته ما سره مه ځه. خو چې د هغې ما سره څه کار کوي؟ نن سبا ستا ډېر تعریفونه یې فوجو کې په لارو کوڅو کې زه سجیب او زما تعریف څه دا خو زه خپله خوش نصیبه ده چې ستاسو غوندې خلک زما تعریف کوي. زما خاوند دې لیدلی دی؟ او جی څنګه دی؟ ښکلی دی او سخیم دی. سخي دی ځکه خو ستا بالخانې ته درځي. راځي جی خو تاسو زما د طرف نه خپل زړه کې شک مه ساتئ. شک زه یقین سره درکړم چې د خلکو خبرې رښتیا دي خو ته دا خوبونه مه نه ولې چې زما خاوند به په ما هغه بڼه راولي کومه چې زما نه په حیثیت کې موچتی او په ښایست کې ښکلي. بیبي د شک علاج لقمان حکیم سره کوم منم چې ته به ما نه په حیثیت کې موچتی او په ښایست کې ښکلي. اوس ما ته اجازت دی. سلام. ودرېږه چې دومره راغلي نو د خپلو اداګانو او د خپل اواز جادو زما په دې حویلۍ کې خپور کړه چې ما ته هم دا پته ولګي چې ستا په اواز کې او ستا په اداګانو کې څومره جادو. بیبي که سړی وي نو زما اداګانو کتوله به زما بالخانې ته راغلی خو دم تور سړی او زم تور سړی دم د ادم لوی او زم د ادم لوی نو بس بیا ټیک ده د خپلې خوره اداګانې دې وګوره